د اسلامي امارت پر واکمنۍ د روسیې تازه خطرناک ګزار. آیا په افغانستان کې داعش او نورې ډلې پټې دي؟ د روسیې چارواکو ویلي داعش هڅه کوي له افغانستان څخه ځان مسکو او منځنۍ اسیا ته ورسوي. د دغه چارواکي څرګندونو ته د نوموړې واکمنۍ غبرګون څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ماسکو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان د پلانونو له امله جدي اندېښنه لري او دا ډله غواړي چې له همدې لارې څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځان ورسوي. د روسیې امنیت شورا مرستیال منشي تازه په دې تړاو اندېښنه ښودلې. نوموړي له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د داعش نړیوالې ترهګرې ډلې پلویان په دې هڅه کې دي چې ترهګري د منځنۍ اسیا هیوادونو ته او بیا روسیې ته وغځوي. دا یوه جدي اندېښنه ده. نوموړي افغانستان لا هم د بېثباتۍ او ګواښ سرچینه بللې ده. هغه ډېره کړې په سیمه کې د سختدریځو اسلامي ډلو د نفوذ د پراخېدو او د دوی د پیاوړتیا خطر ډېر شوی او په ځانګړي ډول په تاجکستان او ازبکستان کې. له دې وړاندې د روسیې د دفاع وزیر هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان دوامداره بېثباتي د شانګهای همکارۍ ټولنې په سیمه کې د سرحدي جرمونو او ترهګرۍ لویه سرچینه ده. سره له دې چې روسیه او د سیمې ډیری هیوادونه د اسلامي امارت له واکمنۍ سره ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې لري، خو لا هم د خپلو پولو د امنیت او له افغانستان څخه د افراطي ډلو او وسلو د احتمالي نفوذ په اړه اندېښنه لري. د همدې اندېښنو له امله د نوموړې واکمنۍ له واک ته رسېدو وروسته د ګډ امنیت تړون ټولنې په تاجکستان کې څو پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. دغې ټولنې بیا خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د افراطي وسلوالو د نفوذ خطر شته.